یعنی والله چې مور ته د رین کوم کنه او د دقه شانته يم چې هغه جینې بیا پالو کړی دراشه نو یې جینې یو خبر وکم څه درته خبر وکم بس مرا سره زما خبر پولیس یو زستانه تاسو کومه تاله یو کس بیزتیو کی سونه خلک تاسو خبرې کی درچ دغه هوټل تم درځي کنه چې یو کس تانه ما پیو غاړي چې زه سوري غلط شوم ستا په دروازه درشي یا تاسو دنه کوم نو ته ورسره سکه شړې به زه به ورته وایم چې معافي مې درکړه خو خوایندره لپاره زما مخې ته رانه شي زما دقه الفاظي هر چاته چې کم زما بدی شي او زما په عزت یې وار کړي کنه زه هغه دوباره د دوستۍ لاس نه ورکوم دا زما یو اصول دی نه زه درته خبره دا تا چې کم سوچ دا غلط دی دا تا چې کم دا غلط دی اول سوچ ور بیا خبره کوه یو کس درته دوباره موقع چاله نه ورکوم زه دوباره د بیزتۍ کولو موقع چاله نه ورکوم معافي ورکوم موقع نه ورکوم ته زما په خبره پوه نه شي ته زما وره بیا به چرچرو کې اوس وره کو نه ورکو خبره کې درو د انګل مينو او په دغه بیبي به ویم د سر نه راکاږه غسیم راته خورې مې راکاږه په دې لایب کې چې پته ولې اوس وره دا ما څه نه وای قسم په خدای پارام کې نه کو درنم په دغه ځای کې کړنو دوه درته سوې مو زما خبره وره زه دا سوچ کوم چې کس ما پس سپکې پورې ویلې دي کنه زه خیر دی زه په الله پرېږدم صحیح شو دویمه خبره دا ده زه هم د 2 ورځې جون دی هغه کس ته پته چې دا جینۍ سمه وه خو ما دې ته غلطه خبره وکړه ابه ځان کې په خپله ستومانې موقع به ورکې داسې نه چې موقع دې ور نه کړو نو بیا خو تو یېرېدې خبرې ته ګوره بس خبره موقع دې ورکړه زه درته دا نه ویم چې موقع مه ورکوه ته وایه معافي وکړي بیا ورسره دوستي نو سبا د کې د هغې نه غټ لاس درمنډي سبا د نه بیا د هغې کې غټ لاس درمنډي بیا ورته ټینګه شه منې لږه وشرمولې سبا دې بیا ډېره شرمئ زه راته دقه وایم چې معافي ورکړه خو دوباره دوستي مه کوه ورسره زه به اوس یو خبره وکړم ته په خبره نه پوهېږې چې زه ورته څه غاپم او دا څه غاپي ته زما خبره اورې دا ګیمونه ټیک ټاک دلته څوک د چا خپلېږي خو زما په تعلق کې څوک خپلېږي خو دې کې په دې کې تاله ټیک ټاک والا بلاک آپشن هم درکړو چې کم سړی د ستا ورسره نه لګي تی بلاک کولی شي ستا مخې ته به نه راځي زه به اوس یو خبره وکړم موږ سره چې څوک څونه بد وکړي موږ ته لږ په ژړا شي که نه زموږ په زړه کې زموږ زړه چې دی دا دریابېږي او زړه خفه کېږي زه یم سخي انسان یم ملنګ انسان یم ملنګ زه خفه کېږم داسې نه یم چې دې حق ما سره بد کړي ته ما ښه پېژنې خو زه څه وکړم بس هغې وایي چې بس ختم نه بیا زه یم ټیک ته جي تا دونه ما نه معافي د خلکو مخکې وغوښته زه خیر دی څه خبره نه ده الله خو خرڅ یې که نه زما ژبه توره ده او زما چې د خولې نه سوځي که نه زه دا نه یم چې زه داسې پیر یم او دا یم د مور ژبه د ستا نه زیاته توره ده د مور ژبه د ستا نه زیاته توره ده وایي شو ستا مور لی چې کوم تکلیف پر رسولي و په هغې خبرو که نه هغه هر څه خبرې ما هغې سره خبرې نه دي کړې ولې هغې ما ته د دې جینۍ په باره کې څه ویلو چې وي نن نه بعد به زه د خپله لور دې جینۍ ته پرېږدم سلام کلام ته زه خو نه یم زه خو چا کره نه ځم او نه څوک راځي او نه څوک کور ته پرېږدم د کور ګپونه ما پرېښي جینکو سره بیخي ختمه راځي هغې خو ستا د کور نمک هم خوړلی و که نه ستا د کور نمک تا خو ولې ښه عزت هم ورکړو بیا راسره ولې دا کاتې وکړي خیر د مړې زه څه وکړم بس پرېږدم ما جګړه نو بیا خو داسې ښکارېږي چې لکه تا ته بیا د ټیک ټاک جینکې مهمې دي او خپل خاوند او خپله مور تا ته هېڅ اهمیت نه لري لکه د هغوی خبرې تا ته هېڅ اهمیت نه لري یو منټ مور زما جنت دی زما مور چې څه وي زه د خپل مور منم مور د جنت دی او باقي خبره چې کوم دی نو په ډانګ وښئ چې مور د یو کس نه منې کوي او ته بیا هم هغې سره فالو کېږي او خبرې اترې او ګپې شپې لګي دا څنګه جنت دی کس ته ریکویسټ راواچي نو ته به څه کوې کټ کې ابه ته ښکلې کټ کې ابې ته کټ کې ابه درنه تپوس کې ولې ستا سره ته د پلار په کور کې اوسېږي چې تا نه به تپوس کوي چې ولې خو د دې مطلب دا چې ته ورسره بیا په وټساپ کې دې ورسره های هیلو شروع چې تا نه به تپوس کوي که نه بانیت ستا زړه دې کلکو زما زړه خو کلک دی بالکل زما زړه کلک دی لکه دا ستا خبره ده یو کس ما ته ریکویسټ راواچوي او زه چې کټ کمه به ما نه تپوس کوي ولې ته د پلار په دیره کې اوسېږي چې تا نه به تپوس کوي ولې به تا نه تپوس کوي نه کوم د سره دعا سلام خبره ختمه نه دې ایکسپټ کومه ریکویسټ خبره ختمه دی که څه دي ته به ورکه زه ستا د خبرې جواب در کوم یو سمجدار
ښځې نه تپوس کوم کوین راشه ماته لږ خبر وښایه چې زه دې له خبرو کوم ته اوس سړي لور ده ما له خبرې نه راځي د مشوارې ښځې نه تپوس کې که نه 1 منټ د خپلې مور نه تپوس وکړه د جینکو نه تپوسونه مه کوه جنګ ببرې وعلیکم سلام دا مړه والله که په خپل حیا په عزت پوهېږي مړه دې باندې مور یو جینۍ بلاک کړې وه واورئ نن هغه جینۍ سره دا بیا لایو راغلې ده خزایه مشروط اوس زما خبرې ته غوږ کېده هوښیاره شوم راځئ دوستانو ګوره خبرې راغلې ها غوږ کېدی دا نه خبرې نه راځي خو ماشاءالله پوهېږم دا نه خو زه یو کس ما پسې خبرې وکړي او زه بیا هغې پسې خبرې وکړم بیا یو ماپي رانه غوښتي د هغې د پاسه زه یو خبرې وکړم نو بیا ما کې او هغې کې څه فرق پاتې شو بس خبره ختمه چې خبره دا نه وه بس دا نه شوه بس ګټه مې لاندې او باندې مې باندې موږ سره خو چې څوک جنګ وکړي سبا له بیا 10 منټه پس بیا زه څه وکړم موږ الله ته هر څه پرېږدو که نه زه هم خدای مه کړه د چا ازار مو نه وي موږ داسې یو نو موږ څه وکړو زه څه وکړم دا ستا خبره وه مونږ څوک وو خیر دی که ستا په عزت کې خټې جوړې کړي او ستا په عزت کې لکه دا داسې ټوپونه پکې ووښي هغه خیر دی لکه تا ته د خلکو دغه ګران دی خپل عزت نه یو خبره وکړم عزت خدای ورکړي انسان بس یو کار بیسي خلکو راپسې ډېر کوشش کړی عزت خدای ورکوي خو ته بیا په ځان کې لږ غیرت هم راولي د الله بې غیرته خلک هم نه دي خوښه چې تا له بار بار بې عزتي کوي او ته به ورځې په کونه کې به ورسره کښېني بیا ځان کې لږ غیرت هم پیدا کړه په خپل عزت لږ غیرت هم وکړه د الله شکر دی په خپل ځان هم غیرت په خپل عزت لږ غیرت هم بیا کوه خلک مې پیژني چې زه غیرت یم خو بې غیرت یم او شکر الحمدلله خدای عزت راکړی نو انسان بس یو خرابول بیسي خبرې ته کېده غوږ انسان سم نشي کولی د چا زه راته وایم انسان د په خپل ځان غیرت وکړي په خپل ځان هم سړی لږ غیرت وکړي نو هغه کې د انسان لږ هغه وشي دا چا راته رنګ وکړو کوین وایه رینج راور اوکې راځه دا خبره به موږ پرېږدو اوس جنګونه ماله مه جوړوو صحیح ده زما ګوره جنګ ته حاجت نشته دا خبره به پرېږدو خپل ګیمونه له راځي راځه زه د مور ته رنګ کوم جنګونه څه خبره ده چا راته اوس رنګ وکړو ځان نه مشروطه مه جوړوه چې چا راته رنګ وکړو تپوس څه لکې په ارام کښېنه خو تپوس به زه کومه تپوس زما حق دی چا درته رنګ وکړو دا کمې جینۍ پکې راته اوس رنګ وکړو کمې چاپړوسی راته رنګ وکړو دا زما ګوره د زړه سر د ګوره دې ته چاپلوسی ونه ګوره دغلته به ګوره مړه کړم ستا د زړه سر خو اول مریم هم وه په هغې خو دې هم کلیوالې په کلیوالو کې خو ډېر غټ غیرت یې خو په وړه خبره باندې دونه غیرت کوي چې الحمدلله په ما کې غیرت دی ما ته نن خپل غیرت وښایه راځه نور درته څنګه غیرت وښویمه راځه هغې خلکو لیدلی دی زما غیرت راشه خو زه ستا غیرت ګورم راځه ما سره جنګ وکړه راځه کبډي ته ځو وعلیکم السلام احمد زما غیرت دغه دی چې اصلیت مې والا راښکاره کړو راښکاره کړو په سور بلاک مې وویسته خبره ختم دکه مې غیرت و بس ګوره یو خبره وکړه ستا غوندې خو نه یم چې دوباره را پرتوګ یې رانه وویسته او راله دوباره راته وایي چې ما فالو کوئ هغه زه ته فالو زما پرتوګ څه زما پرتوګ د چا نکم نشي وباسلی د مردان یم د خلکو نه به بیا خور والم دا خبرې ونه کړي زه چپ زه شکر دی د عزت خیال ساتم زه خو دلته اوس یو باندې چې ورو شوم که نه خو زه داسې نه یم دا خبره مې یاد ساته بس اګنور خبره اګنور صحیح ده پرتوګ بس یو کار به د خلکو سي عزت الله راکړی د چا نکم زما عزت نشي خرابولی دا لیکل در کوم ها عزت الله هر چاله ورکړ دی خو الله بیا د عزت حفاظت هم خلکو له ورکړ دی خو چې خلک یې په خپله د عزت حفاظت ونه کړي نو بیا به دې پرتوګ وځي که نه کیسې مه کوئ حفاظت عزت الله هر انسان له ورکړی دی خو د هغې حفاظت ورکولی بیا په انسان باندې بیا د هغې عزت نه دی د عزت الله ورکړی دی خو د هغې حفاظت بیا په تا حق کړی دی ته به بیا د هغې حفاظت هم کې داسې نه چې لکه چې اوس شي ناشي راځي او تا له بېعزتي کوي شي ناشي راځي او تا له بېعزتي کوي
دام الله داسې عزت نه ورکړی چاله ته به د خپل عزت حفاظت په خپله کې بیا کړ دې د مخ نه مې خبره نه اورې که نه دې ته ګوره خبره ته نه اورې بو په ارام کښېنه غلی کښېنه مړې کښېنه خلې چرنې راپاسي او ما ته خبرې زه ګورم چې زه تا دوباره د دې جینۍ سره لایف وګورم که نه بیا زه ګورم زه ستا عزت او غیرت په دغه ځای کې بیا چرنې راپاسي ما ته خبرې کړي زه ګورم که ته دې جینۍ سره لایف راشه زه ضد به نه کوې را سره ګورې په ضد کې ګورې فیل به شو کیسې مه کوه بس یو پېره درته ضد مې را سره شو زه ته راشه ته راشه زه ضد مې را سره شو راشه هوټل څه نوم دی د هوټل د څه نوم دی ضد مې در سره شو راشه هوټل ته دې سره صرف لایف راشه چیلنج در کوم ته دې سره لایف راشه چیلنج مه راکړه هوټل ته به درغلم کیسې بیا یو منټ هوټل ته خو باسې هم راځې نو هغه به تاسې هم راځې زه نه لرم دا کس او دا ماته نصیب هم راځي دا هوټل ته د څه نوم دی د دې د هوټل څه نوم دی افغان شینواری منپوها ریاض شینواری او فوټې به هم را سره چې هم راپاسه روزه چرنې ته ما ته خبرې کې دغسې غټ سوټې ځان سره روړه غټ سوټې ځان سره روړه نور وایه که نه څنګه چل دی کار صحیح روان دی کار ښه روان دی د جینۍ سره د ګورې لایوونه ګورم آینده اوس یې ډایرکټ په سور بلاک کیو باسو ماله سکرین شاټ اوس مې درته یو پېره خبره وکړه چې بس دا خبره پرېږده خبره ختم خپلې خبرې کوه خپلې خبره نه پرېږدم زه د دې باره کې تا پسې لایو راغلی یم زه ګیمونو له نه یم راغلی د عزت مطلب څه دی عزت مطلب دا دی چې بیا دوباره هغې کس سره خوله مه ګډوه او د دې خولې ګډولو مطلب څه دی د خولې ګډولو مطلب دا دی چې زه تا سره خبرې نه کوم چې ته ما سره خبرې نه کوې بو نو د دې مطلب څه دی بو ته په مطلب پوه شې غوسه مه وکړه چې تا ته یو غویمه بله جوړه چې زه به تا ته مطلبونه وښیم چې دی مطلب اوس یې واله زه به یو خبره ګوره زه ښه م ډېر یم خو خبره دا ده زما شاته هم خاندان دی او مخې ته هم خاندان دا مڼې تا د هغې څو کله خم ډېرې او بدم ډېری څه دی وله وکړل استیم وله ونه کوي ته صرف تا ته پته شته زه څه کوم زه بنده ته څه نه یم زه صرف داسې وګورم یم یا الله ته پوه شه او ستا کار پوه شه خبره ختم داسې بو ته ولیکې بو ولیکې دا ټرین به اوس چلېږي ته څه لوښي نه زمانیاته بس زه سپین نیت یم زما ګوره که څه نشم کولی الله یې کولی چې که څوک ومني بس ته الله دې خوشحاله هر سړی ساته خبره ختم بس صحیح ده که ته مې ورسره نن نه پس لایو وکتې زما طرف نه به ته په سور بلاک باندې وځي د هر طرف نه دا هم درته ووایم بیا تا زما غیرت هم نه دی کتلی صحیح ده ټیک ده یو منټه او که زما څوک دښمني چې درته یم دا کس بلاک بیا بلاک بلکل نوم یې والو دلته کې زه یې بلاک کوم خبر کو دشمن ګورم دشمنی ملا چا سره نه نوم واخله ستا چې کم دشمن دی هغه ما فالو کړی نه دی نور پوه شه ما سره فالو کیم نه ده تورګل ما سره فالو کیم صحیح ده سوچ پټو کوم چې څوک دشمن نه بیا وګورته نو دشمن دې پیدا کړو نو زه به بلاک کوم چې ستا دشمن نشي نو څوک بلاک کوم کینګ زړګي بلاک کا کینګ زړګي زه ولې بلاک کوم هغه کینګ زړګي تاسو له ولې زور در کړی دی اوس کې د خبره ته غوږ زه د هغې خبرې نه خبره شوې یم زه د هغې خبرې نه مکمل خو زه دا خبرې دلته چېړل نه غواړم نورو جامو غل راغلی چې تاسو ته کله ګفټینګونه کول هغه ټایم تاسو ته ما ویلو چې بلاکې کې یو خبره مې یاد ساته زه چې نن سبا یې ما ته ګفټینګ شروع کړو نو اوس یې وایي چې هغه بلاک که ولې بلاک که ستاسو ګفټر دی ځکه یې بلاک که ما ته خو نه دي ویلي اوس یو خبره کوم وعلیکم سلام نو ولې دې د هغه نوم واغشتو جامو غل راوخوته زما بروټ ته ما ته وی دی به مخامخ کوم مړه کې مې شته مې دا کینګ سړکې او تور جامو غل به مخکې کوم جینې دا هغه نه دی اوته نه دی ویلي دا راته زه ویم چې اوته نه دی ویلي هغه ما ته ټوله سټوري شوې ده هغه ورته نه ویلي اوره زه داسې خفه شوم د ما ته خور ویلي تپوس ته بلکل زما عزت یې کړی دی الله دې خوشحاله ساتي خبرو پورې خبر راغله نو خبره درته کوم ګفټینګ یې ما ته دا نه دی کړی چې ته چې ګفټینګ کو چاته یې کړي الله دې د هغوی نصیب کړي موږ د چا نه نه سوځو
ستا څه نصیب کې هغه تاله درځي زما چې څه نصیب کې الله مال راکړي د تور جامو دا کس وي د ما ته وي چې ګلالې ته کنځلې وکړه نه کنه هغه دروغ وایي کنه یاره ته څه ولا ته څه عجیبه ښه تورو جامو غل زما سره شپه ورځ دلته په بروډ کې ناستي ته بیا تاسو وکړه بیا تا ګلالې ته تا ته کینګ زړګي داسې ښکاري چې هغه به هغه یو کس ته و چې وی کنځو هغه به ته وکنځي چې تا ته خور ویل هغه اب خپله خور په چا کنځي لکه دا خبره ستا ضمیر مني ضمیر خو نه مني خو لکه د مخامخ دا به ته تاسو کې تاسو سره کینی کنه بیا بروډ کې ریکارډینګ دل راواله ما هغه وی چې ریکارډینګ دل دغه کم نه بیا وی چې ریکارډینګ درته ورم بیا او بیا سیدا وې مال پروف راکا وې پروف راکا وې مال پروف راکا چې داغه आवाज پکی وي میسج بم نه یادې وې داغه आवाज چې پکی وي الا بز یقین ها او را څنګه چل گیمونه ته مې پرې نه کسی مرا غستلی زور شه گیمونه کا او تاسو کې دلته غب شپ لګوم ته غپ لګي زه غپ لګوم ته غپ لګي لکه پر دې دوستانو دې څه غپ لګي څه ورته وایي څه دوره رخلینا ویلا دا زما ارمی دو زدیله یو در دیله ز هغه کومه دیته ز ټیچینګ دلته کې دوی ز ټرین کومه ته خو مې ډیره ټرین کې 2 کاله ته خو په خبره نه پیږي ته پکې نالایق سټوډنټ دی بار چې فیل کیږي ورشه ته دي دوستانو له درس ورکړه چې لږ هوښیار شي زه خو پکې فیل کېږم د هغې کس نمبر د لږ بیا څه بچه کې رولېږه د چا مثلا نمبر زه چاله نه نمبر کوم او نه چا سره خبرې د کینګ زړګي یادوم د کینګ زړګي نمبر که د سره یې ما ته رولېږه زه ورته کال وکړم ما سره نمبر نشته تو ما سره نمبر زه بیا په بروډ کې بیا به په ګیسټ کال کې روخېږو زه څه ټایم ما سره فالو کې دی خو پته نه کوم یې څه ورکړی ها صحیح ده زه ورشه ته ګیمونه وکړه